شاهد لون بلوچ چې دی نو هغه پولیسانو په مقابله کې ولګېد او د دنیا نه لاړه. اصل حقیقت یې څه دی ملګرو، څنګه چې تاسو ته پته ده که نه چې د کچې سره تعلق ساتو، کچې د راجانپور سره، او دوی په یوټیوب او فیسبوک او په ټیک ټاک باندې ویډیوګانې هم ورچلې ملګرو، او د پنجاب حکومت لګېدلی او ویل که دا چا موږ له ونیو یا دې انفارمیشن یې موږ له راوړل نو موږ به هغې له 1 کروړ روپۍ ورکړو. ملګرو دا خبره چلېږي که نه چې هغه چې دی نو پولیسانو مقابله وه په هغه کې چې دی نو هغه ویشتلی شو. خو په یوټیوب باندې دې ویډیو ورچېل وه که نه، دې دا ویډیو ورچېل وه که نه چې زموږ را کچې چې کومه ځګی دی دلته به سکول جوړېږي ځکه چې واړه به تعلیم حاصلوي او دا کومه ګندګیري چې دی نو دا به موږ نوره پرېږدو. په یوټیوب باندې دا ویډیو جوړه کړې وه. د هغه نه پس چې دی نو په دې باندې ډېر زیات مقدمات هم دي ځکه چې پولیس د دې نه نیوه کوشش کاوه خو دوی به پولیسو نه ځان نه ورکاوه. ملګرو په دې باندې دا مقدمات دي که نه چې دی به د خلکو د کورونو نه بچي چې دي نو اغوا کولی او دلته پولیسان یې هم ایستلي دي، د خلکو هغه بزرګان یې هم وړي دي، نو د هغه د وجې نه چې دی نو په دې باندې مقدمات وو. او بل طرف ته چې دی که نه څوک وایي چې دا پولیسو په مقابله کې لګېدلی دی، خو ځینې خلک وایي که نه چې دا د خپلو کسانو چې دی نو ویشتلی دی، خپلو کسانو ختم کړی دی. ملګرو د هغه نه پس چې دی ملګرو هغه د دنیا نه لاړ که نه، لنډ بلوچ چې دی نو هغه د دنیا نه لاړ. ملګرو اصل حقیقت دا دی که نه چې هغه خپل انجام ته ورسېدو، که د پنجاب پولیسو چې دی نو ختم کړی دی یا خپلو کسانو ختم کړی، ځکه چې یو انسان چې دی که نه د یو پلار نه چې دی نو هغه زوی چې دی نو راوړي هغه دې په زور اخلي که نه، او د هغه نه پس چې دی نو وایي چې دومره روپۍ راوړه. هلته ملګرو تاسو ته به ښه پته وي که نه چې هغه څومره کسان چې دي نو هلته یو کس ماشوم یې وړی او هغه یې په زنځیرانو باندې تړلی او هغه چې دی نو بازیاب کاوه یې نه، ویل دومره روپۍ راوړئ که نه. نو ملګرو دې اصل حقیقت دا دی که نه چې پي ټي آی دا د پي ټي آی ډېر زیات سپورټ کوي، موږ هم سپورټ کوو که نه چې دا د دنیا نه لاړ ځکه چې پي ټي آی به ډېر زیات سپورټ کاوه. او بل طرف ته دا چې د غلط کار کوي نو غلط کار غلط انجام یې جي، دا خپل انجام ته ورسېد که نه دې غلط کار کولو ځکه چې ډاکوانو دوی به چې ونو ماشومان به تښتولو او بیا به ورته ویل چې دومره روپۍ راوړئ. د یو پلار نه یو زوی چې دی نو هغه به یې چې دی نو وړو نو خامخا د کورونو له به ورتو د هغه نه ماشومان راوړل، د 15 کالو یا د 15 میاشتو 6 میاشتو ماشوم به یې وړ که نه. نو افسوس خبره دا ده که نه چې دا اوس نن چې دی نو خپل انجام ته ورسېدو. تاسو په کمنټ کې رایه راکړئ چې دې باره کې تاسو څه وایئ چې دا صحیح کار شوی دی که نه دی. شاهد لون بلوچ چې دی نو دا د دنیا نه لاړو هغه یې ختم کړو جي. نو آیا دې باره کې تاسو څه وایئ ښه باندې کمنټ وکړئ.